هلمند کې نظامي شخص په خپل مالي لګښت د 350 یتیمانو سره د ژمنې توکو مرسته وکړله. په دې ولایت کې د مولوي تاج محمد نقشبندي په نوم یو نظامي شخص په خپل مالي لګښت له 350 یتیمانو سره د ژمنې توکو مرسته وکړله. مولوي تاج محمد نقشبندي د مرستې د ویش پر مهال په خپلو خبرو کې وویله د دې ولایت ډېر وګړي د جګړو له امله قرباني سوي او خپل تنکي ماشومان او کورنۍ یې بې سرپرسته پاتې سوي دي، نو اړتیا ده چې د دې یتیمانو هر ډول لاسنیوی وسي. نوموړی وایي د لاسنیوي ترڅنګ د دوی له ژوندانه احوال اخیستل هم د دوی موخه ده چې په هر ډول حالاتو کې به ورسره خپله همکاري دوامداره ساتي. چې دغه یتیمان یا هلته په کور کې داسې مشکل ولري او غیر شرعي ظلم او تیاری او زور ورسره کېږي، هغه موږ خبرېدلی سو، موږ یو مسؤل ته ویلی سو، دفاع یې کولی سو، او یا داسې یو لوږه او احتیاجي ولري چې هغه شی نه لري، په هغه 1000-2000 روپیه کفایت نه کېږي، هغه سره موږ خصوصي کومک کوو. او یا داسې یو مریض ولري چې لا علاج مریض وي یا روپو ته ضرورت لري یا یو غټ تداوي ته ضرورت لري، په هغه کې موږ همکاري او کوشش سره کوو. نو دوی هغه مشکل چې په دوی نه حلیږي هغه موږ سره شریکېدلی سي، دلته موږ خبرېدلی سو، دغه هم ډېر غټ هدف دی. په ورته وخت کې بیا دیني عالم مولوي عبدالاحد محمدي د خپلو خبرو پر مهال ویل چې د یتیمانو لاسنیوی او پر هغوی مهرباني د دین او دنیا ګټه ده. هیله ده چې مسؤلین او تجاران د دې ډول کورنۍ سره خپل لاسنیوی دوامداره کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم چا چې د درو یتیمانو کفالت وکړي، 3 یتیمان یې هغه وساتله، د هغو روزنه یې وکړل، د هغو تربیه یې وکړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د ده څخه داسې مجاهد جوړیږي وغدا ورحا شاهرا سیفه فی سبیل الله، لکه هغه مجاهد چې د شپې او د ورځې هغه د توره په لاس کې وي، د کافرانو سرونه کاټوي، څومره ثواب به رب جل جلاله ورکوي. بل خوا بیا د یو یتیم د کورنۍ غړي خلیفه لالا وایي د دې مرستې په ترلاسه کولو خوښ دی او د دا ډول اشخاص څخه مننه کوي چې د یتیمانو یاد یې په خپل ذهن کې تازه ساتلی دی. دته یوه جوړه بوټ، یو پټو، یو پوړنه، یوه جوړه کالي. نو په مشرانو نو زموږ سره ځواني وکړله چې دا شیان یې موږ ته راکړه، د یتیمان ته یې ورکړه، هغه شهیدان یې په یاد وه، هغه یتیمان یې په یاد وه چې دغه زموږ ملګري شهیدان سوي دي، یتیمان یې پاتې سوي دي، دا کومک د دوی په واسطه کې دی زموږ سره یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند ولایت کې د تجارانو او د اسلامي امارت مسؤلینو وخت ناوخته د یتیمانو او بې سرپرسته کورنۍ سره خپلې همکارۍ دوامداره ساتلې دي.